السلام علیکم خوږو دوستانو. د قبر غږ لنډه او ویرونکې کیسه. دا کیسه به مو ژوند بدل کړي. امید لرم چې تر پایه راسره واورئ. دا خبره د هغه وخت ده چې فهد لا ځوان و. فهد به د شپې ناوخته ګرځېده، لمونځ به یې نه کاوه، د مور خبرې به یې نه منلې او تل به یې ویل ژوند یو ځل دی، باید خوند ترې واخلو. یوه شپه فهد د کلي له هدیرې تېرېده. ساعت تقریبا 1:30 بجې ته رسېدلی و. ناڅاپه یې واورېدل فهد هغه ودرېد. شاوخوا هېڅوک نه و. خپل ځان ته یې وویل شاید وهم وي. بیا یې واورېدل فهد راشه. غږ د قبرونو له منځه راتلو. 3 بجې د قبر پرانیستل. کله چې ساعت 3 بجې شو، ناڅاپه یو قبر وخوځېد. د خاورو له منځه یو لاس راووت، بیا بل. یو سړی د کفن په شان جامو کې له قبره راووت. مخ یې تور و، سترګې ژورې وې او غږ یې د زړه تل ته لګېده. او ویل یې فهد ته ما ته وګوره، ته به هم زما په شان شې. فهد چیغه کړه خو غږ یې بند شو. هغه سړي وویل زه هغه یم چې د مور خبره مې ونه منله، لمونځ مې پرېښود، د مور بددعا. ناڅاپه فهد خپله مور ولیده چې ژاړي او وایي زویه ما بددعا ونه کړه خو زما زړه مات شو. هدیره لړزېده، قبرونه غږېدل او یو اواز تکرارېده، د مور زړه ماتول د الله غضب دی. سهار بدلون. فهد بېهوښه شو. سهار خلک هغه د هدیرې تر څنګ وموند. کور ته چې ولاړ، مور یې ژوندۍ وه. هغه د مور پښې ونیولې، ژړا یې وکړه او ویې ویل مورې که دا شپه بیا راغله زه ژوندی نه پاتې کېږم. له همهغې ورځې فهد بدل شو. نو خوږو اورېدونکو، عبرت: هدیره غلې ده خو قبر خبرې کوي. د مور او لمونځ پرېښودل انسان قبر ته ژوندی داخلوي. خوږو اورېدونکو، که مو مور ژوندی وي باید په ژوند د هغې احترام وشي. وروسته له مرګ څخه بیا ارمان او افسوس بې معنا دی. که دې کیسې مو زړونه لړزولي وي، چینل سبسکرایب کړئ تر څو هره ورځ داسې ویرونکې او عبرتناکې کیسې واورئ. الله مو مل شه. د خدای په امان.